په دې سایډ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري نو د دې کس واده 18 سال شوي وو، اولاد یې نه و. 18 سال بعد الله پاک دوی له اولاد ورکړ. دا ویډیو در سره دې د وجې نه شریکوم چې په دې کې یو ډېر لوی سبق پروت دی. سبق پکې د دې وجې نه پروت دی، ګوره موږ پښتانه ودونه وکړو، کال 2 کاله بچي نه وي، مثال 3 کاله نه وي، 10 کاله نه وي، 15 کاله نه وي، بچي ورکړه چې دا د الله پاک په لاس کې ده. که چاته وغواړي ورکړي بچي، که چاته ونه غواړي نو نه وله ورکوي. صحیح ده. زموږ په پښتنو کې څه مسله ده، زموږ پښتانه نږدې پیغور وکړي، څه وکړي نږدې پیغور وکړي. یو ته وایي چې د چا اولاد نه وي، هغه ته وایي ته میرا دی، ستا اولاد نشته دی. صحیح ده، ستا اولاد شته، تاله اولاد چا درکړی دی؟ تاله هم اولاد الله پاک درکړی که نه؟ دغه رنګ بیا دې بل هم الله پاک ورکړي. خو سوال درته کوم، منت درته کوم خپلو پښتنو ورونو چې دا پیغورونه نه یو بل ځان وساتئ، یو بل ته دا پیغورونه مه کوئ چې ګورو نو د پښتنو به څه ناڅه پیغوري. اولاد صرف او صرف الله پاک ورکوي. ویډیو مو خوښه شوله، مخکې خپل ملګرو سره سپورټ کوئ، شریک یې کوئ. انشاءالله د دې نه به دله ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړم. صرف مې دله د دې وجې نه دا ویډیو در سره شریکه کړه چې خپلو پښتنو ورونو ته دا پته ولګي چې اولاد الله پاک ورکوي، د انسان په لاس کې نه دی. الله چې د چا اولاد وي هغه له نیکمله صالحه اولاد ورکوي، ځکه چې اولاد ډېر لوی نعمت دی. د دې د خوشحالۍ نه خدای پاکه څوک هم مه کوه، هر انسان له